سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ورور د دعا متعلق پوښتنه کوي. دعا کې لاسونه اوچتول دا د دعا د آدابونه دي او په رفع الیدین یعنی لاسونه په دعا کې اوچتول تقریبا متواتر او حدیثو کې راغلي دي، نو بالکل اوچتول شي. لیکن هغه دعاګانې چې دغه دي دا اذکار رواتب دي، یعنی د موقع او محل سره چې کوم اذکار تعلق لري، لکه جمعه تنوتل وتل، بیت الخلا تنوتل وتل، جامع غسل وستل، ډوډۍ خوړل او بسکل، په دې کې لاسونه اوچتول نشته. عام دعاګانو کې لاسونه اوچتول شي. بل تاسو ویل سجده کې دعا غوړه ده کم دس، نو هغه سجده کې دعا غوړه ده کومه سجده چې صلاتیه وي، یعنی په مانځ کې چې ته کله سجده کې پریوتی، نو حدیث کې دي چې د وخت کې انسان الله ته ډیر نږدې، نو په دې کې دعاګانې کولای شي. فقامن ان یستجاب لكم لایق ده چې تاسو د لپاره قبولواله وکړئ. نو عرض مې دا کو چې په مانځ کې دنه سجده کې دعاګانې کې ډیره خره او اصل د دعا لپاره په سجده پریوتل دا نشته دی چې ته د مانځنه بهر په سجده پریوزي. د دعاګانو لپاره د دې نقل نشته، مگر سجده شکر او سجده تلاوت شته دی چې کني انور عام دعاګانو لپاره سجده نشته. بل تاسو پوښتنه ده چې امام خطبه وي سړی راشي او سنت کوي. زما عزتمند یو هغه سړی دی چې مخکې نه جمعات کې ناست دی، د خطبې نه مخکې نوافل نه کول، او چې امام خطبې ته ودرېد اوسې کوي، نو دا بیا بدعت دی. او دویم چې کله یو سړی بهر نه راشي امام په خطبه کې، نو بیا 2 رکعاتو نقل شته دی احادیثو کې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صلح کې غطفانی راغی او نبی رسول الله په خطبه باندې ولاړو کینا سیستاله کوي 2 رکعات مونږ کړه خطبه کې وته وای نه یا رسول الله قم فصل ركعتين وليتجوز فيهما فاسغا 2 رکعات وکول لنډي وک. نو چې بهر نه سړی راغی امام په خطبه کې شروع نو به 2 رکعات کول شي، او که مخکې نه ناستو او نه کول او چې امام خطبې ته ودرېد او وځي کوي، نو دا نشي کولی. او نور د جمعې د مانځه نه مخکې سنت رواتب باندې مخکې موږ مسله کړې ده چې مقرر سنت نشته دی چې څومره ډیر دی وکړه هغومره ډیر غوره ده. خو وختي راشه دعوت دی موږ او تاسو ته چې د جمعې په ورځ وختي لاړ شي، منځونه کوئ تر دې پورې چې امام راشي خطبې له راشي، نو بیا بس کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترم ورور پوښتنه کوي چې کله مړی وشي یو کور کې، نو فاتحه خوانی له خلک راځي 3 ورځې پورې او کینی او لاس اوچت کوي دعا د خیر به وکړو. زما عزتمند دا طریقه نشته دی په حدیثو کې. دعا عبادت دی او بنا د عبادت په توقیف ده، یعنی څنګه چې د رسول الله نه نقل وي هغسې به کولی شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ډیر شی شهدا شوي، ډیر مړي شوي، یو د پاره هم دا طریقه نه د اختیار کړی شوي چې یو دا شتره سنت احادیثو کې چې مثلا یو څوک چا کړه مړل او سړی ډیر زیات غمجن دی خفه دی، نو ته ورشي تسلی ورکا او تعزیه وته وکا. ان لله ما اخذ وله ما اعطى وعنده كل شيء باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. نو دا دعا راغلی ده. او نور دا چې کوم مروج کو دا سی رواج دی زما عزتمند، بس او خلک په دې خوشحاليږي، بس وای راغی دعا را ته کړی و او څه خیر خواهیم پکې نه یاسي وای بس الله اکبر الله اکبر لا اله. ازمن یو مرګره دی مولانا هغه وای عجب خبره دار چې د مړی په وخت کې د خوشحالي ذکر کوي، لکه الله اکبر الله اکبر خو خلک په اختر کې وای او د ایست په د مړی کې وای. زما عزتمند دا به کار دی که څوک دین غني به بدعت ګرځي. کیفیت او دارنګي طریقه دا بد الله د رسول موږ استعمالو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. دا ورور وای چې بعض خلک په خیټه د عمر نوم ولیکي چې د شپې شیطان را نشي. دا یو ډکوسله خبره ده. هغه د شیطان د منی کول لپاره خو آیت کرسی شته کنه، کوم چې حدیث کې راغلی هغه ته صحیح نه ښکاري، واسي د خلکو خبرې تاویلی ماویلی. هغه چې عمر ژوند دی نبی رسول الله متویل چې په تب کومه لار راځي نو شیطان په هغه لار نشیتلی. نو دا په هغه کې دا په جون کې دا خبره و. اسی عمرونه خو ډیر دی، عمر
عمرو ابن هشام دا د ابو جهل نوم. زما عزتمند اسی په نوم باندې کار نه کیږي، دا خبره بے ځایه ده. بس صحیح اذکار کوئ، د شپې ډیر شي اذکار دی هغه کوئ، شیطان څه چې هیڅ تاسو ته ضرر نشي درکولی. جزاک الله. وعلیکم السلام. دا ورور محترم لیکلی دي چې په خیالونو کې شرک وکړي او توبه وباسي. زما عزتمند خیال سره سړی مشرک کیږي نه. حدیث کې دی ان الله تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورهم. الله زما د امت نه تجاوز کړی دی، تیر شوی دی د هغه خبرونه چې سینې په وسوسې ورواچي. صحابه کرام راغلي دي نبی رسول الله ته، یا رسول الله موږ په زړه کې داسې خبر راشي چې موږ لئن اكون حمامه کما نسکور جوړ شي نو دا به خی خو چې زه په تکلم وکما. نبی رسول الله ته فرمایي دا که صریح الایمان، دا د ایمان نښه ده. نو چې تر څو پورې د وسوسې په خبره عمل ونه کړي، مثلا په خولې ونه وي یا هغه کار د شرک ونه کړي، نو په هغې باندې ته نی ګناهګار ښه. او د وسوسو ډېر لوی علاج دا دی، لس علاجونه دي. چاته چې وسوسې راځي د الله باره کې د اوداسه د مانځه باره کې، غټ علاج یې دا دی چې شیطان ملا به په دې ماته چې ما الله رب العالمین که زه قصدن داسې وم که ما معاف کوي، ځکه چې وهو الغفور الودود ذات دی. نو هر قسم وسوسه که تا ته مانځه کې وه وسوسه وه دوه مې کړي که درې او سلام دې ستون که او شیطان نه پرېښودي، یو ګوره یو وخت نیم چرته وشي چا سره هغه ملګري چې هغې ته دا شی ډېري، نو هغې ته دا ویوه شیطان ته چې قصدن یو رکعت مې کړی، نیم رکعت مې کړی، او زما رب غفور او رحیم دی بخیه. بس په دې بیا شیطان تختی د دې بیا د هغه کور رانیږي. نور د وسوسو علاجونه موږ ښودلي دي، د لا اله الا الله ذکر ډیر کول، او دارنګې اثر د ابن عباس کې راغلی دی رضی الله عنه چې دا درې آیاتونه څوک وایي، هو د سورة حدید اولنی آیات هو الاول والآخر والظاهر والباطن، دغه درې آیاتونه د سورة حدید اولنی دغه ویل پکار دي. قل هو الله احد سورت سره مینه ساته، او کوم ځای کې چې د استنجا وکړه هلته بېرته چارندام ته مه کښېنه. نو دا علاجونه انشاء الله پکار دي، او غټ علاج یې دقه دی د شیطان ملا به په دې ماتی چې قصدن مې غلط عمل وکړه او ته څه ویلی شي زما رب ما معاف کوي. نو دقسې کول پکار دي ښه، او نور په وسوسو باندې رانیول نشته. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترم ورور د صلوۃ اشراق او حاجت باره کې پوښتنه کوي. زما عزتمند دې کې چې څومره مطالعه موږ کړې ده د احادیثو کې صلوۃ الاشراق په لفظ باندې نشته دی. علماو دا ضحا او اشراق یو شان ګڼلي دي، یعنی د چاش او د اشراق یو مونځ دی، خو بهتر وخت یې وایي د ضحا دی چې کم وخت دا ګرمي ښه راتیزه شي چې د اوښانو بچي د ګرمي نه وتښتي، او جایزه دا ده چې تی د نور راختو نه وروسته وکړي او نیزه دوه نیزې راوخیږي، صحیح ده. لیکن دومره ده چې موږ یو ټیک ده چې احادیثو کې د اشراق نوم نشته دی، لیکن دا مونځ ثابت دی. او که څوک د ضحا بیل وکړي او دا بیل وکړي جایزه ده، او که چا دواړه یو شی وکړه نه صرف دوه رکعات یې وکړه د چاش په ټیم کې، او دا د اشراق په ځای هم کار ورکوي. خو دې خبرې ته د ډېرو خلکو سوچ نه دی شوی، تاسو بیا ځان له تحقیق وکړئ. دویمه خبره، موږ عوام ورونه دوه رکعاته، وګوره دې کې زما دا غرض نه دی چې موږ په خلکو مونځ کم کړو، نه، ډېر کول پکار دي. د اشراق هم وکړه او بیا ضحا هم وکړه او ښه ډېر وکړه او مزېدار یې وکړه. خاصې نفسي مسله ما بیان کړله. دویمه مسله، عوام ورونه دا دوه رکعاته وروسته کوي، او تبلیغیانو حضراتو ورته ویلي دي چې لکه دا دوه صلات حاجت دي، دا نوم یې پیاسې د صلات حاجت یې خیر دی ښه، نه دا اصل کې د یو بل روایت نه استدلال دی چې حدیث کې راغلی دی چې من، یعنی مفهوم د حدیث دا دی چې من رکع لی 4 رکعات فی اول النهار، چا چې په اول د ورځ کې موږ له 4 رکعاته مونځ وکړو، موږ د پاره 4، یعنی الله فرمایي چې ما ته 4 رکعاته مونځ وکړو نو اکفي آخره، زه به تر د ورځې تر اخره پورې کافي شم. دې خبرې ته سوچ وکړه، چا چې د ورځې په اول کې 4 رکعاته وکړو نو زه به تر اخره پورې د دغې ورځې حاجاتونه به زه کافي شم.
نو دا دغه دوه اشراق دا دوه په د صلات حاجت نوم دی خلکو یې خېده کني حقیقت کې دا څلور رکعات عقبه مصداق دی چې کوم دغه حدیث کې راغلی دی اثر کې نو په کار دی که صلات حاجت وته کوي نو ټیک د دوه رکعات کول صحیح دی لیکن التزام خو نشته دی د هر نفل التزام نشته به بدعت جوړیږي ولیکن که چا وکړل نو بالکل صحیح ده په دغه بل روایت باندې عمل لري چې د ورځې په اور کې څلور رکعاته نقل دي که په هنښ نو به رجوع کوي جزاک الله خیر